ویم تش په توره هم سپینه خوري هم توره خدای تش کنجبي نه دی شمشیر علي ته خو مې په زړه سې مې دلیږي نو نه مې راته ماخله کړي دا سر مې پې مات کړی خان سر ماتول دومره څه ګران کار نه دی خو خبره منځ کې د خپلولۍ ده خپلولي او که نه د مراد علي خان په خیال کې خو د ولۍ دغه خاطرې ګرځي او ستا څه خیال دی زه خو یم چې زر تر زره زموږ د خان کور آباد شي زما په مخ کې دا خبرې مه په بناتیا ولې خانه زه شرمېږم خان خو هغې سره باید انګریزي څوک وي انګریزي ولې مراد علي خان خو له خیره سره لسم پاس کړی دی که نه هغه خو ده ته هم پته چې لسم یې په لسم ځل پاس کړی دی او هغه هم په نقل یا لکه تاسو دومره ګرانه خبره خو نه ده چې یو ځل هغوی غاړه کېږدي او زه بیا واده کوم نو تر هغې به مېري پښتو زده کړي مېري لکه په دې لږ څه چل شو پوه شوم خو بچې مې لا په دې پوه نه یې چې ما نه په پردي سوبارې پسې خپله تخته هم روانه ده تخته دی د خپل واده غم کې ګرځي او د جنۍ پلار ما پسې د ځمکې زاړه ټالباشونه رایستي دي ټالباشونه کمبخت سره کمال الدین ډایري داسې نه تر دې پولې پورې دا وګوره دا جلات خان ته پوهېږې نه که نه زما ډیري ما ته چرتم دروغ نه وایي دا د لیټ اولدین خان یادګار دی او د هغه فرزند کمال الدین خان عرف قیدي کې به د دې مقدس دستاویز په ټکي ټکي عمل کې شرالي ویم دا ټولې پټۍ ورته هم ستا دا تربوران ښیي هغوی ته څه نه خبر دي شیرالي غریب خو په هېڅ کې نه د خولې له چوڼقه ځای نشي ویستې خو هغه مور یې نه ډېره کمانډره وه کمبختې له مرګ هم نه راځي ویم د پیشو سای ده او د بیزو نخرې زده دي په ټول کور کې ترې څوک سا نه شي اخیستی ته خبره چې چا خور ده شاپسن او درانې د جهان مقدمه باد او جالسازان په هر څه کې د خپلې ګټې کور ګوري نو هغوی به نور چا له ډېروي خو هر څه به همدې شېر علي ته پاتې کېږي په مینه خاص نه لري په کور کې نه ښځه شته نه ماشوم او د هیمار د دنیا یې رس راخیستې دي ځه ته ځه زه به هم خوښه شم څو ورځې ورته ګورم او بیا کمال الدین لالا له ورځم د هغه خوله بویم خیر ته مزې مه کوه مرغې هغه هم لنډن غږوړې لنډن وه چې لږه موده دلته غواړئ نو هغه به په خپل سوري پتا پوه شي لور یې پېغله ده هغه نهر نهورو له به یې نه ورکوي هم زمونږ غوندې خانداني خلکو ته به جولی غوړئ دا خو همداغه رویه ما ته ټیک نه ښکاري مرغې تا تر پاتې هسې ځان درنوي په سترګو کې هم زمونږ زوی دی او که اخوا دېخوا کوي نو زما زوی له جینکۍ ډېرې او مورې زما مېرې زما وستا مېرې په خیر شه د پلار نه دې سترګې نه شرمېږي هلکه مراد علي دا بدل کې د قلم لګوړې دا قلم نه دادا دې ته ټای وایي همدغه واده زه که نه چې جامه دیسي ولګېږي انګریزي دا د ټیم خبرې دادا واه زما زوی خو به اوس نوي نوي فیشنونه کوي او ښکلې ښکلې جامې به ورلاخلې او خو د جامو نه زیات اوس ما ته مور د موټر ضرورت دی واه هغه به هم درله واخلي خو ته لږ سړی خو شه تا سړی راته مه کوه کنې سړی بنې د چا سر به مې مات کړې که ته سړی وې نو خپل تعلیم باندې سر ته رسولې نن به چې ته اوچت سړی وې ګوره دادا نوکرۍ په تعلیمونو نه دي نور پسې دي یا په زرو یا په زور ها دومره پوهېږې بیا خو ورسېږې دنیا په سود جان پوه شوې اوس دله واده کوم د دې هم ډېرې نخرې زده شوې یا لکه کمال الدینه د خپلې لور ته دې خیال دی بېزې یا لکه تا ته رایم که نه د لور د نظر نه لګیا ته په غوږو ډک شې څه چل دی چاچي واټس دی پرابلم
دا سویمه ورځ ده چې دا لور دې په ما تېره شي نو نه سلام او نه کلام. مری بس تانه خفه کنه چاچی. ولې دا ما ورسره څه بد کړي دي؟ عقل ورته ښیمه ځکه دا د انسان د موډ خبره ده، د طبیعت فکر ناټ. یا لکه ته ما ته سم ووایه چې دا لور دې ما سره ضد کوي. زړ نه خفګان چې ستاسو ماشومان خفه شي نو د کور لوښي ماتوي او زموږ ماشومان خاموشه احتجاج. په لندن کې دې ته وایي ایکسپریشن آف پرسنالټي. زما او ستا به ډېره ګرانه شي کمالودینه، خو چې کله درته زه خبره راوالم ته به ما نه لږ دلته وتښتې. اس په 16-15 دې پوه نه کړم.